السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو د یوټیوب برکه د کم ملګری چې نوی چینل جوړ کړی دی او نوی چینل لري او خاص کر د ارننګ د پاره جوړ کړی دي، نو دا ویډیو سپیشل د هغې د پاره ده. دا ویډیو د لاس نه تر اخره پورې ګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به د ورځې څومره منټ ترلاسه کول غواړئ او څونه به ترلاسه کوئ. دغه رنګې تاسو به د ورځې څو سبسکرایبره جوړ کړئ، ورسره تاسو به څو ویډیوګانې د ورځې اپلوډ کوئ. دغه رنګې به تاسو خپله ویډیو ګورئ او که نه ورسره چې تاسو به څومره منټ والا ویډیو اپلوډ کوئ چې تاسو په دغه چینل کې کامیاب راشئ. نو مینوالو چېرته مه ځئ، زموږ جرار ټیکنیکل چینل او ورسره دا جرار پروډکشن چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانو دغه شانتې نوي نوي نوټیفیکیشن میلاویږي. نو مینوالو موږ سره اوسئ. ښه جي کتونکو، که تاسو د یوټیوب د نوي رول نه خبر یې چې هغې ویلي دي چې تاسو 4000 غنټې او ورسره چې کوم دی 1000 سبسکرایبره به برابروئ په کال کې دننه. نو مینوالو سبسکرایبر برابرول خو انتهایی اسان دي، ورسره چې کوم دی واچ ټایم برابرول هم انتهایی اسان دی. خو طریقه څه ده؟ لومبې خو زه تاسو ته وایم چې تاسو له د ورځې 660 منټه پکار دي. نو دا دومره مشکله خبره نه ده چې 660 منټه تاسو له پکار دي ستاسو په چینل باندې. نو په کال کې دننه به ستاسو واچ ټایم برابریږي. ورسره سبسکرایبر تاسو له 3 سبسکرایبره د ورځې پکار دي. نو 3 سبسکرایبره ما هیڅ نه دي چې تاسو دغه 3 سبسکرایبره برابر کړئ. نو تاسو ته به په کال کې دننه تاسو سبسکرایبر هم برابر شي. خو تاسو د سبسکرایبر هیڅ غم مه کوئ، تاسو د واچ ټایم غم کوئ، ځکه چې واچ ټایم لږ شانتې سلو رواني. نو 660 منټه دومره هیڅ نه دي. که تاسو سره 660 منټه ستاسو چینل چلیږي د ورځې، نو تاسو بالکل په 11 میاشتو کې خپل چینل مونیټایزیشن آن کولی شئ، پیسو ته اړولی شئ. بل مینوالو زه تاسو ته بل یو فارموله غوندې ښایم، که ستاسو ویډیوګانې مثلا صحیح وي، انټرسټینګ ویډیوګانې وي، صحیح ویډیوګانې وي، معلوماتي ویډیوګانې وي، نو تاسو د ورځې څو ویډیوګانې اپلوډ کوئ. دغه معلومات در کومه. که چېرې تاسو 15 ویډیوګانې اپلوډ کوئ د ورځې، 15 ویډیوګانې اپلوډ کوئ د ورځې، نو بالکل ستاسو په 2-3 میاشتو کې ستاسو سبسکرایبر برابري دی شي، ستاسو سبسکرایبر 1000 برابري دي شي بالکل په ګارنټۍ سره. خو که تاسو 15 ویډیوګانې د ورځې اپلوډ کوئ او 15 ویډیوګانې 15 منټه ویډیو ده، نو مینوالو داسې دومره مشکله خبره نه ده. خو بیا هم که تاسو دغه کولی شئ. که دغه نه علاوه که تاسو چېرې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کولی شئ، نو بالکل په 2-3 میاشتو کې بیا هم دغه شانتې څونه چې ویډیو تاسو ډیر وي، نو دغه رنګې به تاسو سبسکرایبر زر سیوا کیږي. مطلب دی 1000 سبسکرایبر به زر برابریږي. که چېرې تاسو 2 ویډیوګانې اپلوډ کوئ، نو بالکل په 9 میاشتو کې دننه تاسو خپل سبسکرایبر برابرولی شئ. د دغه نه علاوه مینوالو دا خبره هم تاسو په یاد ساتئ، که تاسو سره چېرې تیارې ویډیوګانې پرتې وي، 30-40 ویډیوګانې وي، هغه به چېرې تاسو نوی چینل جوړ کړئ د بیا په یو ځای نه اپلوډ کوئ. هغې نه به تاسو 2-3 راغلی او د ورځې به اپلوډ کوئ، نو تاسو ته به ډېره زیاته اسانه وي او تاسو ویو او تاسو سبسکرایبر به سره ښه برابر سیوا کیږي. بل د دې نه علاوه که تاسو چېرې خپلې ویډیو اپلوډ کړئ، نو هغه به تاسو خپله نه ګورئ، ځکه چې هغې سره ستاسو واچ ټایم بالکل نه سیوا کیږي. او د دغې نه علاوه ویډیو چې کوم دی، نو هغه به تاسو شارټ ویډیو جوړوئ، خو چې معلومات پکې ډیر وي. تاسو به داسې نه وي چې تاسو غټه ویډیو جوړه کړئ او معلومات پکې کم وي، نو بیا هم ستاسو چینل څوک نه سبسکرایب کړي. بل د دې نه علاوه کوالټي چې کوم دی د ویډیو به هم تاسو ښه زبردست جوړوئ، بیسټ کوالټي به جوړوئ چې صفا ویډیو وي، نو بیا هم ستاسو سبسکرایبر او واچ ټایم به زیات راځي. که ویډیو صفا وي، نو ستاسو ویډیو به کتې ډېره هم شي او د ملګرو به خوښیږي هم، نو دې سره به ستاسو چینل هغې سبسکرایب کوي.
مینوالو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ورسره چې کوم دی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ خو د ورځې کم از کم تاسو د 2 نه واله 4 ویډیوګانو پورې اپلوډ کوئ نو انشاءالله په ګارنټۍ سره 4-5 میاشتې کې به دننه ستاسو چینل چې کوم دی نو دا واچ ټایم او ورسره چې کوم دی سبسکرایبر د 1000 نه په ګارنټۍ سره سیوا شوي وي نو اوس ماله د روانو ویډیو پروجیت راکړئ د الله په امان